چې د بلډ ډونیشن انټرنیشنل ډے په نامه باندې یادېږي یا د اهدای خون نړیواله ورځ. نو نن ورځ موږ راغلي یو باختر پوهنتون ته د اميري طبي کمپلیکس لخوا. نو دا ویاړ خبره ده چې زموږ هموطنان زموږ هیوادوال په دې باندې پوهیږي چې وینه ورکول صحت ته یعنی صحت ته مفید تمامیږي، تاواني نه دي. زموږ ډیری هیوادوال په دې باندې نه پوهیږي چې د وینې ورکول انسان ته ګټه رسوي. دوی په دې اند او دې فکر باندې دي چې وینه ورکول انسان ته تاوان رسوي. اهدای خون به مفهوم اهدای زندگی است. فلسفه اهدای خون نه به آل برمیگرده و نه به اوقات میانه، بلکه احیای خون تاریخچه خیلی ها طولانی دارد. خون ما شاید در پالیازی که با ما صحت ایجاد میکنه باعث حیات به انسان‌های نیازمند که در اثر حوادث متعدد ترافیکی و در سایر موضوعات نیاز شدید به خون داره شاید زندگی آنها را نجات بده. یو خبر د تاسو نن هیره نه وي ځکه چې دغه اوس موږ